نن سهار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي میلمنو په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. په پیل کې آفتاب احمد خان شیرپاو، فرحت الله بابر، افراسیاب خټک، بشیر احمد بلور، محمد خان اچکزی، محسن داوړ او بشر ګوهر جمهور رئیس غني ته د دویم ځلې ولسمشر کېدو په اړه مبارکي ورکړه. یادو ویناوالو همدارنګه د لوړې مراسمو کې د جمهور رئیس د وینا ترڅنګ د راکټي بریدونو پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غني د استقامت او شجاعت ستاینه وکړه او د سولې هلو ځلې ته په اشاره وویل سوله زموږ ټولو ګډه هیله ده او ستاسو په مشرۍ په دې برخه کې کیدونکې هڅې د قدر وړ دي او په افغانستان کې به تلپاتې سولې او ثبات د تامین او پرمختګ لامل شي. هغوی زیاته کړه د افغانستان امن د ټولې سیمې او په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لپاره چې جنگ او تروریزم سخت ځپلي ځانګړی ارزښت لري. افغانانو په تیرو 40 کالو کې ډېرې سختۍ ګاللې، قرباني ورکړې او د دوی دغه سرښندنې به افغان وطن ته د امن او خوښۍ راوړي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح یادو مشرانو ته د ښه راغلاست پر مهال وویل افغانستان زموږ د ټولو ګډ کور دی او د زړه له تله ستاسو د حضور مننه کوو.